که چیرې غواړئ د خپلې د خوښې وړ ډرامې وګورئ لکه ښکلا ډرامه، قسم ډرامه، علادین ډرامه، نیمګړی زړونه، همدارنګه بعضې نورې ډرامې غواړئ وګورئ نو دا اپلیکیشن ځان سره انستال کړئ. پلی سټور ته لاړ شئ، افغان ټي وي شوز ولیکئ، افغان ټي وي شوز مو چې ولیکئ دا یې لوګو ده، دا اپلیکیشن دی، په دې کلیک وکړئ، 6 MB دی، انستال بټن باندې کېکاږئ، اوپن باندې کلیک کاږئ او د خپله د خوښې وړ تلویزیونونه او ډرامې وګورئ. په دې بټن کې کاږئ ټي وي سیریز ته لاړ شئ او کومه ډرامه چې غواړئ وګورئ هغه دلته پې کلیک وکړئ او خپلې د خوښې وړ ډرامې وګورئ. همدا اوس یې انستال کړئ. زما له میس نه دې څه واخیستل؟ هیڅ مې نه دي اخیستې. ته دروغ وایې. ولې به دروغ وایم یغمور؟ نه مې دي اخیستې. یغمور غواړم تا ته یو څه ووایم. ووایه دینیز جانې. هغه ورځ هغه ټول نشرات ما پرې کړل که نه؟ غواړم چې تا نه بښنه وغواړم. ستا په حالت پوهه شوم خو وډاره شوم، ډېره وډاره شوم. مهمه نه ده، مخکې به زه هم ډېره ډارېدم، وروسته عادت کوې نه ډارېږي. حاله راکه راکه چې زر کار خلاص شي. سانتا یوه ورځ به پښیمانه شئ. غلط کار مې نه دی کړی او پښیمانه هم نه یم رئیس جانه، خو زه ډېر پښیمانه شوم. تاسو ولې داسې کوئ؟ زه خو نه پوهېږم والله دا خبرې اوس څه معنی لري؟ غلط کار مې وکړه، د ټولو ملګرو په وړاندې دا منم، داسې یو تېروتنه چې تر بد اخلاقي هم ډېره بده ده، په دې باندې ټول پوهېږو. که چېرته زما پښو کار کولی تا ته په ګونډو کېدم، خو له بده مرغه چې دا کار نشم کوی. سمه ده جلی رئیسه بیا څه وایي که نه؟ غلی شه. مور دې چېرته ده؟ زما مور ستا د مور په څېر نشي کېدلی یغمور. هلته څه خبرې دي؟ څه نشته، د تل په څېر. سبا څنګه ده؟ ښه ده، خوشحاله ده. څومره بختوره ده، کاش چې زه هم د هغې په څېر وای. نړۍ مې د څلورو دیوالونو منځ کې تېروله. ښه خبره نه ده. ولې به نه وي؟ غواړم دیار ته چکر ورکړم، ماښام ته یې بازار ته بیایم. ته مرسته ورسره کوې؟ ولې به نه کوم؟ که کوم درد ولرې ماته یې ویلی شي. چې تا ته یې ونه وایم نو چاته یې ووایم؟ درد نه لرم صمیم جانه، هر څه د کنټرول لاندې دي. ښه ده. ناوی ښاغلی عزیزه، ښاغلی عزیزه، ښاغلی عزیزه پاڅېږه، پاڅېږه بې هوشه شوه. شوي هلکه بیا یې ته به ډېره شوې ده. اوس څه وکړو؟ زه خو نه پوهېږم، زر یو څه ووایه که نه؟ کټ ته یې بوځه. هله هلکه هله.
یو څه ووایه. نه پوهېږم. ته خو په هر څه پوهېږې ښاغلی عزیزه. زه په دې شیانو نه پوهېږم. دا بله موضوع ده. سالتو که راځه. راځه. دا باخله سالتو که. دا وینې. دا ډاکټر زر پیدا کړه. دلته یې رابله چې موږ ته یې بله رابخي. هله نو زر که به لاړ شه. سمه ده په سترګو. چې راتلی شو بعد هم ولټوه. وګوره چې چېرته دی څه کوي دلته یې رابله. سمه ده. یلدز خور دې په استانبول کې خبله ده د دیار جانې. د خدای لپاره خور څه معنا لري صمیم جانه؟ یلدز جانې راځه چې لاړ شو. صمیم ته غوږ مه نیسه. اوهو څه وشول ته یې هم پلوي کوې. ته ډېره ښکلې هو. صمیم جانه موږ پرېږده چې لاړ شو. هسې هم ناوخته شوې. ادمه امنیت ډېر ښه ټینګ کړئ. ټول ساتونکي خپلو ځایونو ته ولېږه. هغه ځناور بیا درنه دلته را نه شي. ته څومره ښه سړی یې ډاکټره. ژوندی اوسې. څه رښتیا وایې؟ سمه ده داسې چې ده. زه درپسې درځم راولم دی. زه درځم. سمه ده سمه ده. ژوندی اوسې. ته څوک یې ګرانې لري؟ څوک یې؟ نوم دې څه دی؟ څه دی ګرانې؟ وتښتېدم. زه وتښتېدم. څه؟ کوم ځای نه وتښتېدې؟ هلته ډېر خلک ول. را وتښتېدم. کمیس مې په وینې شو. یوازې وې؟ ډېر خلک ول. ټول مې ملګري ول. هغه ملګري دې څوک دي؟ څوک دي؟ هغوی څوک دي لورې؟ موږ یې پېژنو که نه؟ زینب هم وه. زینب دې مخکې هم پېژندله ګرانې لورې؟ زینب ډېره ښه نجلۍ ده. پلار نه یې غلا وکړه. څه شی غلا کړه؟ کمیس. زما د واده کمیس یې غلا کړ. په وینو ککړ شو. ټوکې کوم. سالتوکه وروره خیرت خدای اشاره دې پرې ایښې وه. ثبات ورک شوی دی ملګرو. تاسو نه دی لیدلی؟ نه ما هم نه ده لیدلی. زه خو یې پوه نه شوم. څنګه ورک شوی؟ ماښام هم کور ته رانغی. ما هم ښاغلي عزیز ته وویل چې مودی سره دی. د ښاغلي عزیز دروغ نه خوښېږي. زما هم دروغ نه خوښېږي. خولې نه مې ووتل. جلۍ هم ناروغه ده. ورېنداره ناروغه ده؟ هغې ته نوره ورېنداره ونه وایي. دا ډاکټر چیرته دی؟ په خیر راغلی. ژوندی اوسې. ډېر وخت نه لرم. سمه ده راځه چې ځو. سمه ده. خو شوبات زه هغه پیدا کوم چې پیدا مې که. په هر حال هلې په مخه راځه زمريه. زه وروره. څوک دی؟ هغې خواته مه ځه ګرانې. شاته ځه زر کوه.
مه درېږه ورځه تیزه پې ورشه سړی نه لرې کېږي تا ته وایم د یار پرې ورځه هله دا سړی ډېر ګوښمن دی زر کوه څه غواړي نه پوهېږم لکه چې پیسې غواړي مه خوځېږه صمیم ته زنګ مه وهه ولې صمیم نه به مرسته وغواړو موبایل دې لرې که د یار واخله دا پیسې دي دا مې هم موبایل موږ پرېږده چې لاړ شو ما ته یې دروغ وویل ته څه وایې ها موږ ارامه پرېږده مرسته وکئ مرسته وکئ چغې مه وهه یو ځای پیدا شوي دي غبرګونې او یو ډول عقل لري غبرګونې یو بل سره ډېره مینه لري ځکه چې یو بل ته ورته وي همدارنګه غبرګونې د یو بل راز هم ساتي ته همدلته پاتې شه سمه ده زه زر بیرته راځم اندېښنه مه کوه هغه یغمور نه ده یغمور ته ورته خورې ده ښه نو ما ته غوږ شه څه غواړې ها پیسې څومره پیسې چې غواړې درکوم یې خو چاته څه ونه وایې شوبه ته هېڅ چاته هم نه یغمور زما ملګرې ده ودې ویل ملګرې دې ده زه یغمور ته دروغ نه وایم دروغ مه ورته وایه یوازې خبره پټه که یوه خبره ده ښاغلی عزیز وویل یوه خبره ده نه کېږي هغې ته هېڅ هم نشي ویلی مه کوه خیر دی زه تا ته زارۍ کوم که نه تا ته زه زارۍ کوم خیر دی څه کېږي شوبه ته زارۍ درته کوم مه ورته وایه ګوره تا ته زه زارۍ کوم که نه کیلي له ما سره ده کیلي تا ته به کیلي درکم خو له هغې نه لرې اوسه هغې ته څه مه وایه نور نو له تا نه د نوي خبرونو په تمه یو په اصل کې اوس زمونږ یو خبر په نیمه کې پاتې دی کله لومړی هغه خپور کوي مونږ سرزوري یو سمه ده خپروي ښه نو نن کار نه کوئ موږ د یو بېکاره بې روزګاره خلکو په توګه یو شي ملګري سره ژمنه کړې اوس به هغه راغلی وي د همدې لپاره نن موږ ته اجازه راکئ ښه ده هر څنګه چې تاسو غواړئ ورځ په خیر ورځ مو په خیر ملګرو زر عملیات پایل کړئ حالی کیلي تا سره ده ما سره ده هغه تا ته راوړم خو له ما سره به ژمنه کوې یغمور ته به هېڅ هم نه وایې ودرېږه څه کوې ودرېږه ما داسې خلک ډېر لیدلي دي ودرېږه ودرېږه هله راځه که څه به زموږ ترمنځ د یو راز په ډول وي کیلي ستا ده سلام یغمور موټر مې هلته پرېښوده ګرانې سمه ده وروسته به یې واخلې راځه سلام وروسته د ملګرې زما فال ولیده خو پوهېږې څه وو تابوتونه مړی جسدونه مینه او داسې نور څه اوهو مینه ته ماینه شوې یې ماینېږم
ما یې نیږم خو سړی به ډېر بد سړی وي او ما به ډېره خفه کوي ته وپېژنده که څنګه ما مه خفه کوه زه په تا میین یم ولې رانه لاړې ګرانې بیخي همداسې د لارې په سر سړی پروت دی یا خو له دې مړو نه نه خلاصېږو هېڅ نه پوهېږم چې څه وکړو دومره مړې له کومه کېږي په خدای زه خو نه پوهېږم اوف ودرېږه وروره خیر کې یغمور مېرمنې څه خبره ده ها انشاءالله روغ به یاستئ ها درمل دی وخوري ناروغي د اندېښنې وړ نه ده ډېر ژر به ښه شي هیله کوم هغه مقاطه وه ما ژوندی اوسئ ډاکټر صاحب فیس مو څومره دی تاسو باندې فیس نه راځي ستاسو پیسې ورکړل شوي دي دا ته څه وایې ډاکټر صاحب ستاسو خپل باندې هم داسې وویل زمونږ د خپلوان څوک دی زه هم نه پوهېږم شفا دې وي کومې لارې نه لاړ شم سالتوک ته رسوي سالتوک راشه راشه په دې درمل واخله نورې پیسې هم شوبات ته وروړه سمه ده سمه ده ښاغلی عزیزه مهرباني وکئ مور مې تا سره رانغله کیلې دې پیدا کړه پیدا مې نه کړه خو مور دې تا ته په تمه ده که خبره شي چې کیلې در سره نشته خفه به شي خو که دروغ وایم خبرونه هم ډېره خفه کېږي یعنې یغمور فکر کوم چې ته هغه نه پېژنې پېژنم یې ته رښتیا وایې یغمور ښه نجلۍ نه ده هغې تا سره بد وکړل خو ته د ښېګڼې حق لرې خو خپلې تېروتنې باندې پوه شوه په دې معنا خو نشي کېدلی چې بیا به تېروتنه نه کوي ځینې خلک یې نشي کولی د هغې په څېر خلک دا کار نشي کولی خو که دروغ وایم ښاغلی عزیزم خفه کېږي خو ستا زړه هم ماتېږي ملګري یې در باندې ملنډې وهي خبرونه نه غواړې تا ووینې ته اوس هم غواړې هغې سره ملګری شي هغه کیلي کوم قلف خلاصوي ها مور دې کیلي غواړي فکر وکړه او پرېکړه دې وکړه زه نن شپه هلته تا ته په تمه یم ځواب دې راته ووایه یغمر ښه نجلۍ نه ده هغې تا سره بد کړي تا نه غواړي مور دې کیلې غواړي ښه نو لومړی تمځای مو همدا دی او ښاغلی کامرامان هم دلته له موږ نه جلا کېږي صاحبه ډېر ښه سفر مو درلوده ډېره مننه کوم په مخه د ښه حالانو زه پرته له نجونو نه هېڅ چېرته هم نه ځم وای 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 اتل کامرامان اندېښنه مه کوه په نجونو څه نه کېږي موټر نه ښکته شه ښکته کېږم تاسې موږ نه څه غواړئ ها یشیم غلی شه ګورئ تاسو ته زیان نه رسوو په اصل کې موږ هم غواړو چې په یو خبره ځان خبر کړو څه دي ګلوم چېرته ده غواړو په همدې خبره پوه شو هغه یشیم پوهېږي دوی ښه پوهېږي ما خو ویلي وو چې دوی په هر څه پوهېږي ویلي مو وه که نه موږ نه پوهېږو څنګه نه پوهېږئ وای
زړه بره یاغمور سرزورې یاغمور یاغمور ډېره زړه بره ده اوس پوه شوم چې شبات والې تاپسې منډې وهي یاغمور ځانه تاله تل مه کوه کامره مینا موټر نه ښکته شه نه ښکته کېږم مه کوئ خوشې مه که. سره کار مه لرئ غلی شئ هېڅ هم نه کېږي هله ګرانه هله دروازه بنده که سانتو وروسته یې وویل ما وساتئ یاغمور غوږ شئ موږ نه غوښتل چې داسې کوم بد کار وکړو پوه شوئ هغې کامره راوړه غلی شه ښه بیا نو کامره مو چېرته ویې وړه یاشیم جانې دې رزیل ته نوره مه ژاړه نور نو غلی شه خو زه ډېره ډارېږم ته نه ډارېږې یاغمور سمه ده غلی شه مقله ده چیرته ځو ها ډېره اندېښنه به نه کوې کمره مینه اندېښنه سړی مړ کوي دا څه ډول خبره ده مه درېږه دا څه دي په خیر راغلی کامره مینه راځه کېنه ګورې ملګرو په دې هېواد کې پولیس هم شته په دې خو په بندیخانه هم شته راځه دروایې خله وروره وروره د هلک څومره رشخندی په خدای پرېږدی ډېر ښکلی دی که نه ګوره تو بلای ورور د زړه درد لري موږ باید هغه ګلوم میرمن ورته پیدا کړو هو که ته ووایې چېرته ده نه تا ته شکنجه درکول کېږي نه هم موږ ته اوس شکنجه مو ووایم وړه شکنجه هم نه ده پوه شوې هله نو ووایه زر کوه هله جلۍ چېرته ده زر کوه هله نو هله ووایه هلکه یو مناسب ځای کې موټر ودروه وکیله مېرمنه نور باید موږ نه جلا شي هېڅ چېرته نه ځم غواړم یاغمور مېرمنې سره یوازې خبرې وکړم ځینې مهمې خبرې دي چې باید راته یې ووایي یاشي متخته خو داسې ته څه کوې یاغمور ژمنه کوم زه هم درځم متخته مهرباني وکړئ یاغمور مېرمنې راځئ منډه که یاشیم منډه که یاشي منډه که سترګې به دې وتړم یاغمور وای ته دا وکیله وګوره سمه ده چې مه وهه سمه ده موږ څه نه کوو ارامه اوسه که دا جلۍ دلته راشي که یوسف دلته راغی نو زه دا قسم کوم څه نه وایم خوله مې هېڅ نه خلاصوم یوه خبره هم نه کوم قسم کوم بسنه کوي چې دلته راشي هغې سره هېڅ بدي نه کوم څنګه بدي ورسره نه کوې هلکه ویل دي چې جلۍ بندي کوم نه ولې به دا کار کوم ها نه داسې نه کوم هېڅکله داسې نه کوم وروره راشه وګوره چې څوک مې درته راوستې یوسف نه هغه مې نه دی پیدا کړی خو بل څوک شته یاغمور مېرمن
چای منه پکاراره جلای پکاراره راځه یغمور مېرمنې راځه رانږدې شه ښه نو ښاغلی چی منه د مېرمنې یغمور سترګې او لاسونه خلاص که یغمور مېرمنې جونګړې ته مو په خیر راغلې موږ ته مو ویاړ راوبخه مهرباني دلته راځئ اغلې دې خواته راشئ دلته راشه تا ته وایم دلته راشه دې خواته تشریف راوړئ مهرباني وکړئ کښېنه مایمو سالتوکه شوبات نه کوم خبر شته نه ته یو ځل دې خوا راشه هغه ډېرې دوی خو به څه ورباندې نه وي کړي دیری سره څه کار دی ښاغلي عزیز پرون ډېرې په خپله لکړه په دې سر ووهه سالتوکه وروره ته خبر نه یې سړي موږ ته وویل چې لاړ شئ تاسو وخت ولیده ومې نه لیده مخ مې چې واړه ومې لیده ویلې شبات سره به کار نه لري ویلې څه ورسره ونه کې په دې معنا چې کوم څه شته دا کم عقل دیری به یو ورځ زما په لاس مړ کیږي سالتوکه ودرېږه ولې ودرېږم ولې به نه درېږې زه هم در سره ځم شوباته ته دلته څه کوي فکر کوو د څه شي په اړه فکر کوي غواړم ټاکنه وکړم ښه نو غواړې څه وټاکې یا خبرونه یا هغه جلۍ کله چې دا اغلې مېرمن زموږ ژوند ته راغله نو د ژوند موضوعګانې مو هم لږ څه ډېرې ګډوډې شوې یو دا ځای کم و ستاسو له برکته دا ځای مې ولیده خبره مه تېروه پوه شوې خلاصه یې که خلاصه خبره به خلاصه کوو څنګه څه درته ووایم ښاغلی ابراهیمه ښاغلی ګوره ښاغلې مېرمنې زما دې ځای کې اور بل شوی دی ووایه ولې ځکه که زما په دې یو دانه ورور باندې ځکه که زما په دې یو دانه ورور باندې څه وشوه زه خفه کېږم تباه کېږم ژوندی اوسې ماته یې په دسه ګلوم چیرته ده ګوره دوه ځلې نور هم پوښتنه کوم بیا یې نه کاپم ښه ده سمه ده ستا لپاره به درې ځلې پوښتنه وکړه ها زه د ګلوم په نوم څوک نه پېژنم درې منفي یو مساوي له دوو سره ګلوم چیرته ده څه کوې ته ما وژنې ها ووایه دا کار دومره اسانه نه دی په خبره پوه شوې ګلوم چیرته ده نشم ویلی تاسو نه پوهیږئ ما نشي وژلی تاسو ما نشي وژلی تا څنګه له ځان سره داسې یو قضاوت وکړه ها قضاوت مې وویل ځکه چې وکیلۍ په دې خبرو ښه پوهېږي ما ته وګوره چترۍ والا او ډېره بده خبره یې وکړه ما ته وګوره که چېرته مو به ما څه وکړل لومړی مې پلار سمه ده وروسته پولیس سمه ده وروسته قانون تاسو ختموي سمه ده یعنې ته په قانون ډېر باور لرې جلۍ وکیله ده ولې به باور نه کوي دا د الله خوا زه بخښنه غواړم کم عقله انسان اصل کې باید دا بخښنه وغواړي هلته څوک دی هی مرسته ما سره مرسته وکړئ دلته څه خبره ده ها ته له دې ځایه لاړ شه بې ځایه خبرې مه کوه جلۍ پرېږدئ په تا څه شوې ها تا نه څوک یې ها
ملګرو دا سړی لیونی دی تښتو هلکه خوږ یې کړم په خدای ته ښایي ښه یم ډېره مننه کوم ښه یم زه مو وژغورلم دا چې خبرې نه کوي په دې معنا ده چې شکنجې ته تیارې پوهېږه چې اوس به څه کېږي دا د یو سلمان توکي دي دلته ډول ډول شیان دي پخوا په یو کلینیک کې ډاکټر و د زړه ډاکټر د دې لپاره چې زما مسله کوم هم دلته په کار راشي داسې کوم ګرانه لومړی به سلمان تا پرېږي وروسته زه تا ګنډم ډېر ښه ما ته وګوره که لږ نور هم وخت وځېدې نو غاړه به دې درته پرېږدم سمه ده خبره پوه شوې پوه شوم سمه ده سمه ده ته څه کوې مخ وځېږه وایم ته څه کوې غلی شه که داسې په چغو چغو خبرې کوي هیڅ هم درته نه وایم په سړیتوب پوښتنه وکړه چې ځواب درکم کیدای شي زه به هم پوهېږم چې ګلوم چیرته ده ښه سمه ده داسې چې ده یو ځل بیا درته وایم چې درېشي سمه ده یو څه درته ووایم ها کیدای شي پټ نوم ولري یعنې کیدای شي نوم یې ګلوم وي خو موږ هغه جلې په بل نوم نه پېژنو ها ته هغه خبره کوي ما ته باید د جلې په اړه معلومات راکړې هغه جلې څوک ده څوک ده څه کوي واخله دا ده لکه چې زه دا جلې نه پېژنم زه خبریاله یم داسې ډېرو خلکو سره مې لیدلي که نه ښه نو ته وایې چې زه دا نه پېژنم اغلې یغمور یو ځل یې بیا ګورم تی راکه ورېکه حاله نن زمونږ د منلو ورځ وه خو مونږ هېڅ خبر هم نه یو په خیر راغلې وروره وګوره دا ستا د هغه سوځېدلي ملګری دی حالا نو سلام ورکه سلام سلام ها شوبات چیرته دی شوبات یعنې زه خو نه پوهېږم دا خو به د شوبات کور نه وي که نه ګوره که کوم بل چل دې جوړ کړی وي چل بل نشته هله کار دې وکړه داسې نه چې پزه او خوله دې ماته شي دیری دیری څه دیری څه شبات مبات نشته که نه نه وینې چې زه دلته غونډه لرم یعنې که اجازه راکړې سمه ده اجازه ده دیری ځانو تا ته هم ښه ورځ غواړم خبریالې دا سال ته اوږځي اوس شبات مبات ته خبر ورکوي خبره خرابېږي داسې چې دا نو یغمور مېرمنې وروستۍ خبرې به هم سره وکړو هغه زه باید زر تر زره حوزې ته لاړه شم لومړی لږ ارامه شه هیله کوم سمه ده هغه تاسو خپل ژوند زما لپاره ګواښ سره مخ کړ ډېره مننه کوم اجازه راکوئ ولې نه ای خدایا په اصل کې تاسو خپل ژوند ګواښ سره مخ کې مېرمنې هغه هم د چا لپاره چې هېڅ نه پېژنئ نوم یې ګلوم و که نه ګلوم نوم یې ګلوم دی
زما له ماله نه ده د یغمور په هر حال یوه ورځ به ورسره ووینئ زما ملګرې ډېره خوږه او ښه نجلۍ ده خو پیښې ډېرې خوښیږي خبریاله ده ځکه که زه هغې سره ووینم ورباندې غوسه کېږم ولې د دې لپاره چې ستا په څېر یوه ښکلې مېرمن یې دومره وځوروله مننه کوم همدارنګه دا جلۍ چیرته ساتئ یعنې تر کومه به یې پټه وساتئ اصلي خبره خو همدا ده هغه جلۍ اوس زما په کور کې ده ما هم فکر وکړ ویل مې تر کومه به زه هغه جلۍ خپل ځان سره ساتم که څنګه البته زه تاسې ورسوم نه زه ځم ژوندی اوسئ سمه ده هغه زه تاسو ته یو څه وایم که غوښتل مو ماته زنګ ووهئ زه مې تاسو ته کار درکوم هغه یعنې که وکیلې ته د اړتیا شوه مننه کوم خوشحاله شوم وبخښئ نوم مو راته ونه ویل احمد 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 ورور جانه زه پوهېدم چې دا د خبرونو جلۍ باندې باور نه کیږي زه خو هېڅ پوه نه شوم و خو دې لیدله که نه ان د دیرې تر کوره هم راغلې وه سالتوکه شوبات پیدا کړی دی وروره زموږ سیمه کې دی خدایه ژوندی اوسې وروره کور دی ودان میلاده هغه قوطي کې څه دي عامر عارف ته رالېږل شوی دی راکه زه یې وروړم ګوره ایسون د سړي ټولو ماغزه دې وخوړله خیر به یې لیونی کې څه وایې ها زه لیونی نه شوم او ومې زغمل هغه دې هم وزغمي امر صاحب دا قطعی تاسو ته راغلی امیر صاحب سره یو ځای موږ هم په هوا الوځوې مېرمنې ژوندی اوسې ایسون مننه هیله کوم مننه کوم ایسون مېرمنې خیر اوسې هله نو د ډار وړ څه پکې نشته که څنګه ملګرو هیله کوم موږ لږ یوازې پرېږدې ملګرو البته ولې نه نه ورنه تېرېږې که نه مجبور نه یم چې په دې اړه تا ته کوم څه ووایم ایسون خو بیا هم درته وایم یو څوک په لوی اټکل دلته چې کوم کسان ویني په دوی کې ما سره کوم څوک دا کارونه کوي که ته اجازه ورنکې هیڅوک هم تا سره داسې نه کوي تشکیلات ګواښ سره مخ کوي له تا نه شکایت کوم پرېکړه مې کړې ډېر ښه یعنې تر دې ځایه راورسېدې ها خو ایسون مېرمنې خولې نه یو ځل خبره راوځي که سبا دې شکایت ونه که ښه به نه وي سبا ته مجبور کېږي چې دا کار دې پرېږدې عرفه میلاده دا واخله او د ګوتو نښې پکې معلومې که امر مو پر ځای کېږي امیر صاحب امر صاحب یاشیم مېرمنې امر صاحب ډېر بد کارونه وشول باور وکړئ ډېر بد سمه ده آرامه اوسه ملګرو کومه دمه مو چې وکړه اوس پای ته ورسېده د ډېرې سیاحتي شرکت ګرانو مسافرینو که خپلو ځایونو ته لاړ شئ ښه به وي کار وشو خوشیکه سمه ده داسې چې د زبرځم راولم یې داسې نه کېږي په تمه کېږو نور هم په تمه کېږو څنګه
ځکه چې تا ماته دروغ وویل وروره. ولې؟ خوشي مې که د دروغ ویلو سزا خو به وینې که نه که څنګه؟ البته. پوهېږې ستا سزا به څه وي وروره؟ څه ده؟ په تمه کېدل. سمه ده. په تمه شه. سمه ده. په تمه شه. سمه ده. حالی دروغ یې وویل. دروغجن انسان هیڅکله هم نه اصلاح کېږي. یغمر ښه نجلۍ نه ده، هغې تا سره بد کړي. ته اوس هم غواړې هغې سره ملګری شې؟ شباته ته چیرته یې هلکه؟ ډېر بد کارونه وشول سالتوکه. که ښه کارونه وشي حیرانېږم. ښاغلی عزیز په تمه دی. ته نه مې مجبوره شوم چې هغه ته دروغ ووایم. انسان ځینې وخت مجبوره کېږي چې دروغ ووایي سالتوکه. څه وایې ها؟ په رښتیا هم بد کارونه شوي دي؟ څه شوي دي؟ خبرونه. ما ته نور خبرونه مه یادوه. خبرونه هیر که. ته پوهېږې چې هغه نن چېرته وه؟ کلینیک کې. د څه شي کلینیک کې هلکه؟ د لیوني ابراهیم کور کې وه. په خپلو سترګو مې ولیده. کلینیک کې لیدلې. ډېرې بد دی. ډېرې هغه خفه کوي. هغه نه خفه کېږي، ته اندېښنه مه کوه، ځکه چې د هغې کار او روزګار له خبرونو سره دی. حسنه تا ته هم د همدې لپاره نږدې کېږي. تا ته یې د ځناور فکر کړی. چیرته ځې شباته؟ هلکه ښاغلی عزیز په تمه دی، چیرته ځې؟ ګلوم ګلوم موږ باید زر ځای بدل کړو. دلته څه خبره شوې ده؟ ګلوم 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 نه داسې امکان نه لري. نه خیر دی، داسې مه کوه. خبرونه سالتوکه زه له یغمر نه لاس اخلم. تا ته څه شوباته مرازه بدرېږه. که چیرې غواړئ د خپلې د خوښې وړ ډرامې وګورئ لکه ښکلا ډرامه، قسم ډرامه، علادین ډرامه، نیمګړی زړونه، همدارنګه بعضې نورې ډرامې غواړئ وګورئ نو دا اپلیکیشن ځان سره انستال کړئ. پلی سټور ته لاړ شئ، افغان ټي وي شوز ولیکئ. افغان ټي وي شوز مو چې ولیکئ دا یې لوګو ده، دا اپلیکیشن دی. په دې کلیک وکړئ، شپږ ام بي دی. انستال بټن باندې کېکاږئ، اوپن باندې کلیک کاږئ او د خپله د خوښې وړ تلویزیونونه او ډرامې وګورئ. په دې بټن کې کاږئ، ټي وي سیریز ته لاړ شئ او کومه ډرامه چې غواړئ وګورئ هغه دلته پې کلیک وکړئ او خپلې د خوښې وړ ډرامې وګورئ. همدا اوس یې انستال کړئ.